تازه خبر افغانستان سره د غټو مرستو اعلان G20 غونډه کې افغانستان سره د څومره مرستو اعلان وشو تازه اروپایي ټولنې څه ویلي دي جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ السلام علیکم لیدونکو ستړي مشئ G20 غونډه کې اروپایي ټولنه وایي له افغانستان سره 1 میلیارډ یورو مرسته کوي د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وانډرلاین وایي د G20 سازمان غونډه کې چې نن په ایټالیا کې کیږي اروپایي ټولنه له افغانستان سره د 1 میلیارډ یورو ارزښت مرسته کوي نوموړي وایي د یو سخت بشري بحران او د افغانستان اقتصادي سقوط مخنیوي لپاره ټول باید له وس سره سم هڅې وکړو د یادونې وړ ده چې د G20 سازمان مشران نن د افغانستان وضعیت او په دغه هیواد کې د پراخېدونکي اقتصادي کړکېچ ارزونې په هکله نن غونډه کوي دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو له رسېدو سره نږدې 2 میاشتې پوره کیږي افغانستان د اقتصادي بحران او نقدو پیسو د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی د AFP راپورټ کې ویل شوي دي تر اوسه څرګنده نه ده چې د سې شنبې ورځې آنلاین غونډه کې به چې ایټالیا تنظیم کړي د G20 سازمان ټول غړي ګډون وکړي او که نه د یادونې وړ ده چې دغه سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه چین ترکیه روسیه او سعودي عرب هم ونډه لري خو د ایټالیا یو چارواکي ویلي د غونډې ګډونوال به دولتي مشران او ولسمشران وي پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې لومړی وزیر ناریندرا مودي په دې غونډه کې ګډون وکړي د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې راغلي بشري مرستې لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی اقتصاد امنیت او له ترهګرۍ سره مبارزه د دې غونډې په اجنډا کې شامل موضوعات دي بل لور ته د بهرنۍ پالیسۍ برخه کې د اروپایي ټولنې مشرې جوزیف بوریل ویلي د اقتصادي سقوط مخنیوي هلو ځلو لړ کې له افغانانو سره د مخامخ مرستو زیاتولو په حق لغه ورکوي د اروپایي ټولنې ودې او پرمختیا له وزیرانو سره له خبرو وروسته ښاغلي بوریل وویل موږ نشو کولی انتظار وکړو او وګورو موږ باید لاس په کار شو او ژر تر ژره باید عمل وکړو لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت